سلامونه مینوالو، څنګه تاسو؟ امید لرم چې ټول بخیر او جوړ به مینوالو. دا نننۍ ویډیو بیا زما د مزمل لپاره ده او د شانام بړوا لپاره ده او د غبل چې ورسره کم دا کوسړب سپی ګرځي چې دا بار بار مونږ ته خوله راچی، مونږ ته غلی ناس یو. څه دی حنیفو دا د شتې په شان سرې نیولې اول خو د خپل سر ټیکه او زه دې بل ته یم چې دا وی چې زه فحاشي ختمومه. نو دا ستا خور د صبر زه تا ته ښیمه. شانامه دا ستا خور ده چې دا ویډیوګانې کوي او دا د حنیف خور ده. دا ولې نه گرفتاره ده؟ دا ستا خور ده، دا د حنیف خور ده او دا دغه خور ده د شانام. دا ستاسو خور ده. زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دا ستاسو خور ده چې په دې باندې فیار نه کیږي یا دا چې کم دې څه داسې بله داسې صدقه ده لکه څه وجه ده چې دې باندې نه کیږي. دا تاسو کتی شي دا سری مونږ خو دا چل نه دی کړی. دا وګوره دا سری دا پاکستان دی او دام د دې کې پی کې ده. صحیح ده، دام د دې کې پی کې ده. تاسو دې دا ویډیوګانې لګي خیر دی وګوره صبر. دا وګوره تاسو، دا د حنیف او د شانام خور ده. زما په خیال دا د دې خور ده. او بله دا خبره کومه چې تاسو ما پسې بله ورځ راغلي که نه مزمله، نو په دې نه خلاصېږي. زه آی جي پي سی سی پي صاحب ستا د سر د پاسه سر د افسرانو له به زه ورځم. هره ویډیو به زه ثبوت سره ورکوم، هره ویډیو به ثبوت سره ورکوم. که به انصاف غواړو، انصاف چې دا حکومت او دا قانون زمونږ د پاره شته، نو دا ستا د پاره هم شته. ته تاله وردي درکړې زمونږ د حفاظت، زمونږ د خلکو محافظ یې. ته تاله دا نه دي په کار چې ته د دې وردۍ غلط استعمال کې. مزمله تا ته وایم، شاپور چوکۍ والا انچارج بړوا درته وایم، ته د پولیسو په نوم باندې یو تور داغ دا وردي تاله درکړې ده که نه؟ ټول ستا د لاسه ټول پولیس والا بدنامیږي، ستا د دې غلطیانو د لاسه ټول پولیس والا بدنامیږي. بل دا ده چې دی پسې ما کله اوس دا ویډیوګانې اوښې جوړې که نه، مطلب ټیک ټاک له مې ورکړې دي ثبوتونه ما چې بی دي ما هسې بې ستنګۍ دی. اوس ما پسې دا ویډیو اوښې جوړه د شانام بړوا او حنیفو چې دی بیا فحاشي شروع کړې ده. لږ دا تاسو وګورئ، تاریخ جي دا 8 میاشت او 22 تاریخ دی. دا تاسو کتی شئ 8 میاشت ته وی ګورئ ښه په غور سره مینوالو. 22 تاریخ دی. صحیح ده. او زمونږ چې کم دی مونږ باندې 9 میاشت کې دی دغه کړې ده، مطلب پارچه کټ کړې ده. او مونږ په 9 میاشت کې په 17 تاریخ باندې زمونږ بی بی ای شوې ده. مونږ مطلب ارڅه ختم شوي دي. 17 تاریخ نه 8 میاشت دی خو اوله 9 کې زمونږ چې کله بی بی ای شوي د هغې نه دی خوا د مونږ ته وښیي چې زمونږ کومه داسې ویډیو راغلې ده چې په هغې دې په ما پرچه کټ کوي. مزمله په دې رانه نه خلاصېږي. که ته وایې چې زه به ځان ته پرتوګ واچوم او اوس تا په ما باندې دوباره اف آی آر وکړو، بل ورځني تاریخ ته پکې اچولي چې په کوم ورځ زما کوڅې له راغلي او زما ماشوم زوی په کسانو باندې وهلې د ساده کپړو کې دې راپسې بدماشان راوستو. ولې ته څنګه پولیس یې؟ ته څنګه محافظ یې؟ ته څنګه محافظ یې چې ته کسان راولې؟ ټوله ویډیو را سره شته چې کوم ټایم کې تاسو زما ماشوم زوی والې د ټوله ویډیو شته. هغه به زه آی جي پي صاحب لوړم، از ټیک ټاک له نه ورکوم. ابه زه سی سی پي صاحب لوړم. چې څومره غټ مشران څومره افسران دي که نه، پرېښودل دي په یو قانون هم نشته. زه انصاف غواړم د هغه عدالتونو نه، زه به انصاف غواړم د مشر چې کوم افسران دي د هغې نه. بل دا ده چې سی سی پي صاحب دی هغه به ماله انصاف راکوي، میډیا والا به راځي. ټولو ته به زه دا یو ویډیو ثبوت سره एकदम شانامه په دې رانه نه خلاصېږي، حنیفه په دې رانه نه خلاصېږي، مزمله په دې رانه نه خلاصېږي. سپو مانه به په کلاره شي پرېږدم هم نه ګورې په دې اوسو. انصاف به زه د هغې نه غواړم. تاسو زما زړه ویډیو راوچته کړو، تاریخ هم پکې بل ورځنی واچو چې کم تاسو زما یتیم زوی والې دی اف آی آر هم ځان نه کټ کو چې دا مونږ دې پسې تلو ټیک ټاک کې دا ویډیو ورکړې ده. نو دا ویډیو ما کله ورکړې ده؟ دا ویډیو وګوره که نه، دا ما د بی بی ای نه مخکې ورکړی چې پرچه په ما کټ شوه، هغې نه پس ما ته ویډیو وښیه. په دې تاسو نه عوام دوکه کولی شي نه مونږ دوکه کولی شي. یو شیز را سره ان ریکارډ پروت دی، ان ریکارډ چې زما د کور هم څه وړي دي، زما هم کومه بېعزتي کړې ده. دا وګورئ جي، دا یو ځل بیا هم دا تاریخ وګورئ. دا ویډیو ده که نه، دا تصویر را لوچت کړی دی. 8 میاشت او 22 تاریخ دی. او زما بی بی ای چې دا او 9 میاشت کې وشوه په 17 تاریخ. نو عوام اوس فیصله تاسو کې چې دی ځان ته دا پرتوک ډېر اچي، خو دا وردي به ترې نه وباسم ځکه د آی جي پي صاحب په زور، د سی سی پي صاحب په زور چې د دې وردۍ دی کوي غلط استعمال. بل دا د لا اله الا الله محمد رسول الله زه کلمه تېرومه چې په دغه کلمه باندې مونږ ټولو ایمان راوړ دی. مونږ او تاسو د مانه د پاټۍ ډیمانډ کړی دی بړوا مزمل، د مانه د شرابو ډیمانډ کړی چې شرابو بوتل روړمه دلته ماله پارټیو کې باقاعده ماله د یو سنګر د هغې ویډیو یې رالیږلې ده وټساپ کې. د دې نمبر کینګ خان چې کله تاڼې ته بوتل په تمانچه کې د دې نمبر یې اخیستی و. دې ته یې وی چې ماله دا راوله، ولې تا ته مونږ څه کنجران ښکارو؟
تا ته مونږ دلالان ښکارو چې تاله مونږ دغه سینګر راولو نو ته به بیا مونږ پرېږدي سینګر هم دله رانوستلو ته مونږ پسې رالي الټه کارونه دې شروع کړو زمونږ بېزتیانو ته دې لاس واچو زمونږ یتیمانانو ماشومانو ته دې لاس واچو مزمله چې در کمې پورې مې په بدن کې یو ساس کې می کنه وینه د دې ماشوم زوی تپوس په در نه کوم خو په خپله نه د عدالت په زور خپله چې کم دی زه بېوسه یم عدالت په زور عدالت به مال انصاف راکړي عدالت او حنیفه تعالی لاست بار دغه در کومه پتا به هم زه کیس کټ کوم اف آی آر به در باندې کوم چې تا زما زړه ویډیو اوچته کړې دی تاریخ ته وګوره ته وایې چې دي نه سمېږي د تاریخ ته وګورې مینهوالو چې دوی ما پسې همدغه ویډیو اوچته کړې وګورې او دوی وایي چې دوی فحاشي شروع کړې ده نو زه دوی ته دا وایم چې دا بله ستاسو خور ده دا په ټیک ټاک کې ګیلمنه د حنیف خور ده او که نه دا د مزمل خور ده ما ته ښکاري د مزمل کور واله ده د مزمل کور واله ده چې په ګیلمنې باندې دغه نه کېږي اف آی آر دا نه نیسي بل په دې باندې اف آی آر نه کېږي دا نه نیسي دا وګورئ دام د دې کې پی کې ده دا وګورئ مصباح په نوم ایډي ده دام د دې کې پی کې ده نو مزمله دا ستا خور ده که دا د حنیفه ستا خور ده او که نه دي تا ته ښکاري نه بل سارا پسې ورشئ بلې پسې ورشئ ګوره مونږ باندې پرچه کټ کړې ده مونږ تلي یو عدالت ته مونږ هغې سره جج صاحب سره مونږ دا واده کړی چې سرجي مونږ به داسې ویډیو نه کوو نو بالکل مونږ نن هم په دغه خبره ولاړ یو پښتنو چې مونږ به داسې ویډیو نه کوو چې هغې باندې جج صاحب مونږ ته دوباره مونږ له سزا راکړي یا داسې خبره راشي مونږ نن هم په دغه خبره ولاړو چې مونږ به داسې ویډیو نه کوو او دغه مونږ مخکې کړې ده دا ویډیو زه بار بار ټولو ته ښیم چې دا وګورئ دا مونږ مخکې کړې ده دې مونږ خپل صفایي جج صاحب ته کړې ده مونږ یې پکې پریخي یو دا وګورئ چې تاسو راځئ او بیانونه لې راشئ مونږ ته هم لکېنئ چې مونږ تاسو ته ان ریکارډ د دې وښیو چې ان ریکارډ دي څه کړي ثبوتونو سره بل دا چې دي کوم ساده کپړو کې کسان راوستو دي وي چې دا بدماشان دي داسې داسې دي هغه ځای به هم دي مله راکوي چې دي ما پسې وردی کې ساده کپړو کې بدماشان ولې راوستي دي زما ماشوم زوی په کوڅه کې ولې والی دی آیا مونږ سره تمانچه وه مونږ څه دهشتګر یو مونږ څه چرس پوډر خرڅو مونږ څه داسې بل څه کار کوو مونږ د دې خاورې یو مونږ د دې پاکستان یو مونږ انصاف غواړو د جی پي صاحب نه سی سی پي صاحب نه څومره سرکاري ادارې دي ټولو نه مونږ انصاف غواړو ټولو نه ټول عوام به مونږ سره انشاءالله ودرېږي چې زیاتې یې مونږ سره دا ځل کړی دی مونږ دې نه پس که ویډیو کړي په 17 تاریخ اوس هم ویم 9مه میاشت کې زما چې کم دی دغه شوي د بي بي اے په ټیک ټاک کې هغې نه پس وګورئ که ما داسې ویډیو کړي بالکل چې تاسو وایې زه جرم منم خو هسې بېسې لاس راته اچولی دی د دې تپوس په انشاءالله زه کومه په سرکاري ادارو کې به زه د نه تپوس کوم